اخري خاتمه په څه شي خرابېږي؟ ګوره دا مهم ځای دی، ځکه د انسان چې اخري خاتمه خرابه شي د هغه اخرت ټول تباه او برباد شو، د هغه اخروي ژوند ټول خراب شو. نو دغه اخري خاتمه چې په کومو اعمالو خرابېږي دا باید موږ او تاسې ځان ته معلوم کو. امام سیوطي رحمه الله وایي چې علما کرام دا فرمایي چې د بدې خاتمې 4 اسباب دي چې ستا اخري خاتمه در خرابوي. نو دا ځان ته معلوم که، الله رب العالمین سره پناه وغواړه. اول دا چې په لمانځه کې بې پرواهي کول، بس کله پر وخت کړئ کله بې وخته کړئ، کله په جماعت کړئ کله بې جماعته کړئ، نه د وخت خیال ساتي، نه د خپل جماعت خیال ساتي، نه د ښه ادا کولو خیال ساتي. نو دغه د لمانځه سره بې پرواهي دا یو سبب ده د بدې خاتمې لپاره. دویم سبب د شرابو څښل دي. الحمدلله زموږ ستاسې مسلمانان د دغه عمل څخه پاک دي او خلاص دي. یو بعضې یا داسې دي چې هغه په دې عمل هم اخته سوي دي، هغوی ته هم الله رب العالمین د دې څخه نجات ورنصیب کړي. خو دا ډېر بېکاره عمل دی او دا حرام عمل دی د شراب څښل. دریم د بدې خاتمې سبب د مور او پلار نافرماني کول دي، مور او پلار ازارول دي، مور او پلار ته تکلیف رسول دي، مور او پلار خوابدي کول دي. که مور او پلار دې خوابدي سول، درڅخه خفه وه، ازار کړي دي وه، د هغوی نافرماني دې کول، اخري خاتمه به دې خراب سي. لهذا مور او پلار چې په هر رقم وي باید راضي او خوشحاله وساتي. څلورم سبب هغه د مسلمانانو ازارول دي، مسلمانانو ته تکلیف او ازار رسول دي. هغه که د هرې لارې وي، که د ژبې د لارې یو مسلمان ته ستا د خوا ازار، ضرر، تکلیف، درد رسیږي، که ستا د لاس د لارې ورته رسیږي او که ستا د دوکې د لارې ورته رسیږي، یعنی د دې ټولو لارو څخه چې هره لار راواخلې چې مسلمان ته د ضرر او تکلیف او ازار ورسوي، دا څلورم سبب شو ستا د بدې خاتمې دپاره. لهذا دا 4 اسباب دي چې د انسان خاتمه ورباندې خرابېږي، اخري خرابېږي. نو لهذا د دې څخه باید موږ او تاسې ځان وساتو او دا اعمال د خپله ځانه لرې کړو. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.